السلام علیکم. په دې ویډیو کې تاسو ته غواړم د 11 صنف د ریاضي د 40مې صفحې د تمرین حل چې لومړی سوال 3 برخې په تیره ویډیو کې حل شوي وي د هغې په امتداد باندې د لومړي سوال له اخرې برخې نه چې د ډي برخه ده له دې نه شروع کړو دا تکمیل کړو دوهم سوال او دریم سوال په دې ویډیو کې درته حل وړاندې کړو. نو د دې برخه داسې وړاندې شوې ده سوال داسې وایي لکه دا څنګه متن چې لیکلی ده چې دغه معادلې په معیاري شکل ته واړوئ او ګرافونه یې رسم کړئ. نو کومه معادله چې موږ ته لاسته راکړې ده هغه په داسې شکل ده چې د ډي برخه چې 4x مربع ډېر وبښئ دا سوال داسې ده ما غلط سوال ته کتل فکر مې نه و نو دا ځکه دومره په دې ویډیو کې مکس هم راغی. نو سوال داسې ده چې x مربع جمع 12x منفي 120y جمع 288 سره کېږي له صفر سره. اوس دا که چېرې غواړو موږ معیاري شکل ته واړوو لومړی کار چې کوو هغه د مربع د تکمیلولو تخنیک ده چې موږ مخکې ډېر وارې تکرار کړی وو او بیا مو هم ډېر مثالونه پکې حل کړي وو خو دا هغه داسې تخنیک ده چې x مربع دا 12x د 2 ضرب x ضرب شپږ په حیث باندې لیکو بیا جمع شپږ مربع منفي شپږ مربع منفي 120 y جمع 288 مساوي کېږي له صفر سره. داسې که چېرې ولیکو له دغه نه موږ داسې د مربع تکمیل لیکلی شو چې x جمع شپږ کل مربع دا منفي شپږ دېرس هم د معادلې بلې خوا ته اړوو منفي 120 هم اړوو هر څه بلې خوا ته اړوو د معادلې نو موږ ته داسې لاسته راځي چې دا مساوي کېږي له 120y او له شپږ مربع سره 288 نه کم کړي نو 252 پاتې کېږي جمع 252. نو دا موږ په داسې شکل هم لیکلی شو چې x جمع شپږ کل مربع مساوي کېږي له 120 له قوس نه بیرون لیکو نو دا به شي y جمع 0.1. اوس دغه 120 چې په 0.1 کې 2.1 وبښئ نه 0.1 نه ډېر وبښئ 2.1 چې په 120 کې ضرب کړي موږ ته به 252 راکړي. نو اوس موږ متوجه کېږو چې دغه خو داسې یو معیاري شکل ده. ګوره که په یاد مو وي د پارابولا داسې معیاري شکل و چې x منفي h کل مربع مساوي کېږي له 4p ضرب y منفي k سره. نو دا هغه شکل ده. اوس هم چې دا دې شکل ته ولیکله دا معادله نو موږ په ظاهري ډول باندې پوهېږو چې h زموږ په داسې حالت کې منفي شپږ ده او k زموږ په داسې حالت کې منفي 2.1 ده او 4p چیرې زمونږ 120 سي نو p زمونږ 10 کېږي چې له صفر نه غټه ده یعنې مثبته ده. نو موږ د دې دغه معیاري شکل د کله چې غواړو ترسیم یې کړو ګراف موږ د x او y محورونه رسم کوو په داسې شکل باندې چې دا به شي x دا به شي y. اوس لومړی کار چې کوو s مرکز ټاکو s چې دا زمونږ هغه ده HK
هچ کې. هچ زمونږ منفي شپږ ده، منفي شپږ 1 2 3 4 5 شپږ او کې منفي 2.1 د منفي 2 به دلته سي منفي 2.1 دا به زمونږ اس شي یا رأس د دې پارابولا. مونږه د وای مساوي کیږي له کې منفي پی سره. دا کوم خط ده؟ کې به زمونږ شي کې خو زمونږ منفي 2.1 ده او منفي پی منفي 2 کیږي او منفي 10 کیږي. نو دا به منفي 2.1 شي، منفي 2.1. نو دا به زمونږه د مجانب خط شي یا چې شی خط ورته ویلې نه پوهېږم، هغه د پارابولا شاته چې تللی او په دې پارابولا کې ګوره اکس مربع شوی ده، وای نه ده مربع شوی او پی له صفر نه غټه ده. نو د دې پارابولا خوله پورته طرف ته وازیږي، پورته طرف ته وازیږي. هغه په دې معنا چې دا پارابولا به داسې شکل لري، داسې شکل به لري او محراق به یې وي چیرته؟ محراق به یې وي اف. په داسې حالت کې موږ لرو چې باید هچ کاما کې پلس پی وي، کې جمع پی. نو اف هچ زمونږ ده منفي شپږ او کې جمع پی زمونږ راځي منفي 2.1 جمع پی راځي له 10 نه سي 2.1 لاړ سي 2 چې تر لاړ شي 28 پاتې کیږي. نو 28.9 منفي شپږ او 28.9. نو که چیرې دغلته مونږ دې ته 28.9 ووایو دغه نقطه محراق راځي او که چیرې دغه ته منفي 2 دغه نقطې ته مونږ منفي 2.1 ووایو دغه نقطه دغه خط زمونږ د دې مجانب خط راځي چې د دې هره نقطه به له دغه خط او له دغه نقطې نه د دې پارابولا مساوي فاصله ولري. او په دویم قدم کې دویم سوال داسې وایي چې د دغه شرایطو پر بنا باندې د بیضوي معادلې پیدا کړي. لومړی چې مرکز یې 0 وي نقطه وي او ا ښه د ا برخه داسې وایي چې مرکز یې 0 نقطه وي او ا منفي 2 وي او لومړی ای 0.5 وي. لومړی ای موږ چې لرو ای د سی پر ا عدد تشکیلوي، نو دا چې 1/2 شي او ا هم زمونږه مثبت منفي 2 ده. نو د دې لپاره د مونږه سی باید 1 وسیږي. نو کله چې سی مو پیدا کړله د سی مربع مساوي کیږي له ا مربع منفي بی مربع په معادلې په هغه باندې مونږه بی هم پیدا کولای شو. بی بدلته زمونږه شي مثبت منفي جذر د 5. نو ا بی او سی مو چې پیدا کړلې اوس موږ د دې معادلې او د دې هغه معادله لیکلای شو. دا په دې شکل ده ځکه چې مرکز په مبدا د کمیت وضعیه کې د ورکړل شوی ده چې 0 د دې لپاره دا معادله د شکل لري چې x مربع پر a مربع a مربع 2 ده 2 مربع چې 4 کیږي جمع y مربع پر b مربع چې هغه 15 ده کیږي ځکه جذر د مربع سي جذر د 15 مربع سي خپل 15 کیږي مساوي کیږي له 1 سره. نو دا د دغه بیضوي معادله ده او دا د دویمه بیضوي معادله. په دویمه بیضوي کې موږ تر کړی دي چې b مساوي کیږي له 4 سره او e مساوي کیږي له 0.5 یعنی مرکزیت 0.5 ده او مرکز بیا هم په 0 نقطه کې ده. نو لومړی موږ پیدا کوو بیا چې ای مساوي کیږي په دې کې ګوره یو شی ته متوجي شو ویلي دي چې د دې اوږد قطر د وای په محور باندې هغه ده په امتداد باندې ده، یعنی دا یو ولاړه بیضوي ده. په داسې حالت کې موږ درلودای شو چې ای مساوي کیږي له 1/2 سره همدارنګه باید دا مساوي شي له سی پر بی سره. نو د دې لپاره باید موږ سی ولرو
ځکه بي 40 د سی باید موږ 128 اوسیږي. نو کله چې سی زموږ 128 اوسیږي د A مربع مساوي کیږي له B مربع جمع C مربع یا پایتاګورس د تیورم نه موږ A پیدا کولای شو چې A په داسې حالت کې کیږي د 40 مربع جمع 128 مربع چې دا به مساوي شي له 20,480 سره. اوس چې کله A مو پیدا کړله او B تیاره را کړې ده نو موږ په داسې حالت کې کولای شو چې دا به وبخښئ دا به A مربع وي د هغه معادله ولیکو. نو x مربع پر A مربع څه شی ده 20,480 جمع y مربع څه شی ده y مربع پر B مربع 40 مربع کیږي 40 مربع مساوي کیږي له 1 سره. نو که چیرې خوښه مو وي دا 40 له مربع نه خلاصولی سي د یو عدد په شکل لیکلی سي یا دا د 20,480 جذر ولیکئ بیا د مربع په شکل ولیکئ هر رقم چې تاسو خوښه و دا رقم یې پرېښودلی شي. نو دا د هغې د دویم بي برخې بیضوي معادله شوله. دریم سوال داسې ویلی دی وایي د دغه بیضوي د معادلو لوی او واړه قطرونه پیدا کړي د راسونو مختصات او د محراقونو مختصات پیدا کړي. لومړی په A برخه کې دا معادله را کړې ده. لومړی د A برخه حل کوو چې هغه په داسې شکل ده A 4 ضرب x منفي 1 کل مربع جمع y مربع مساوي کیږي له 4 سره. نو دا موږ داسې لیکلی شو چې لکه x منفي 1 کل مربع پر 1 مربع ځکه په 4 بل 4 سره خلاص شي دواړه خواوې په 4 تقسیم کړو جمع y مربع پر 4 مساوي کیږي له 1 سره چې دا معیاري شکل سو. کله چې موږ معیاري شکل پیدا کړو له دې نه موږ دغه شکل سره مقایسه کوو چې x منفي h کل مربع پر a مربع جمع y منفي k کل مربع پر b مربع مساوي کیږي له 1 سره. له دې نه اوس ګوره موږ تاسو پوهیږو چې 2a یا 2b په داسې حالت کې ځکه چې b له a نه غټه ده 2b د هغه اوږدوالی ده. نو اوږد قطر د دې مساوي کیږي له 2 ضرب 2 سره 4 ده. کوچنی قطر د دې مساوي کیږي له 2 ضرب 1 سره چې 2 کیږي. همدارنګه A د دې چې ده A د دې راځي 1,0 جمع 2 B د دې چې ده کیږي 0 A داش د دې چې ده هغه کیږي 1,0 منفي 2. ګوره هماغه فارموله کې وضع کوو کومه چې موږ ته ویلې وه A چې ده h k جمع A یا جمع B او h k منفي B. B داش چې کوم ده هغه ده 0 او وبخښئ 2,0 هماغه فارمولې په کومې په جدول کې چې ورکړل شوي دي د لومړي فصل په آخرو هغه کې. او اوس پاتې شو محراقونو لپاره باید C پیدا کړو. A او B دواړه لرو نو د دې لپاره C مربع مساوي کیږي له B مربع منفي A مربع سره. نو ځکه C به مساوي سي له 3 سره نو C مربع مساوي سي نو ځکه به C مساوي سي له مثبت منفي جذر د 3 سره. نو کله چې C مو پیدا کړله F زمونږ کیږي h k جمع C چې 1 جمع جذر د 3 او F داش چې کوم ده هغه کیږي 1 منفي جذر د 3. په
په دویم قدم کې د بی په برخه کې موږ ته داسې معادله راکړې ده چې هغه لیکي چې x مربع پر 4 جمع y مربع پر 9 مساوي کېږي له 1 سره. له دې نه ګوره بیا موږ د s یا رأس ګورو چې 0 ده ځکه x منفي h او y منفي k ده. k او h دواړه 0 دي په دې کې. نو s یا رأس د دې بیضوي چې سو یا د مرکز د بیضوي په مبدأ د کمیت وضعیه کې ده. نو د a نقطه راځي 0.3 ګوره بی دلته بی له a نه غټه ده. نو د دې لپاره دغه اوږدو رأسونه یا اوږدواله د بیضوي چې ده د وای په امتداد ده او a داش چې ده a داش راځي 0.3 او همدارنګه بی چې ده راځي 2.0 او بی داش چې کوم ده هغه راځي -2.0. نو چیرې ګوره دا رسم هم کوي دغه نقطې دا به یو ولاړه بیضوي موږ تاسو ته درکړي. په دویم قدم کې سی پیدا کوو. سی مربع مساوي کېږي بی مربع وبښئ بی مربع ځکه چې بی غټه ده دلته له a نه نو دا مساوي کېږي له بی مربع منفي a مربع سره. نو د دې لپاره سی مربع مساوي کېږي له 9 منفي 4 سره چې کېږي 15. نو د دې لپاره سی مساوي کېږي مثبت منفي جذر د 15. نو یو محراق چې شو f هغه 0 جذر د 15 راځي او بل محراق چې ده هغه f داش ده 0 منفي جذر د 15 راځي. نو ګورئ ځکه چې بیضوي ولاړه ده د همدې لپاره د وای په محراقونو د وای په محور باندې دغه د محراقونو عددونه مثبت جذر د 15 منفي جذر د 15 راځي ځکه بیضوي ولاړه بیضوي ده او د x محور باندې تغییر نه کوي. دواړه ګوره 0 دي ځکه چې مرکز هم په 0 کې ده. نو که چیرې رسم یې هم کو دا به داسې یو بیضوي وي. دا که چیرې جذر د 15 دا منفي جذر د 15 دا 3 دا منفي 3 دا 2 دا منفي 2 دا 2 نو دا بیضوي به داسې یو شکل ولري ولاړ شکل ولري. نو هیله ده چې د ګټې وړ مو ګرځېدلې وي دا ویډیو که چیرې تر اخره پورې مو ملتیا کړې وي هیر مو نشي چې زمونږ فیسبوک پاڼه لایک کړئ او د دې چینل سبسکرپشن وکړئ تر څو له آینده راتلونکو ویډیوګانو نه باخبره پاتې شئ. مننه.